د بغدادي پیر ناول 12مه برخه. راجندر ته مې وویل تر اوسه مې لا زړه ځای ته نه دی راغلی، یوه سزا باید ووینې. یو دم مې ناره کړه د عبدالرحمن جامې مو څنګه هېرې دي؟ د خلکو تبرک ته ورپام شول، لاسونه ور ولوېدل. راجندر چغې وهلې، سر شو. 2 دقیقې وروسته لس لغړ ولاړ و، اني عمر خوړلي بوډا هم. نیکر ترې کشه و خو ما منع کړ. ورخطا راجندر مې په خپل صدر کې پټ کړ، خو ډېر ژر. نوې لونګی، له سنیو اوبدلی کوټ، د پټو او جامې ورته راورسېدل. ماخوستن مې کوټې ته بوته. راجندر د خپل بوټ له تلي یو کوچنی کاغذ راویست. چانسلر لیکلی و چې په کابل او غزني کې زموږ 2 جاسوسان اعدام کړل. خبرې دی او څه پستې کا، خو که بیا هم کوم خطر وینې ځانونه راوباسئ. له قدم شاه سره مې مشوره وکړه، ویې ویل چې ستړی یم، ماشومان مې یادېږي، خو 1-2 میاشتې نورې پاتې کېدل مو په ګټه ده. یو ځل باید تر سرې غونډۍ هم ورشو. د ویدېدو پر وخت مې راجندر ته وویل چې بچو ودرې، سهار به د کلي نایي راوغواړم. د ستنېدا کار دی لا پاتې دی. ورخطا سړی مې پښو ته راولوېد، تر ډېرې زاري کولې. سوزان د خپل غور نیکه د کتابچې پاڼې سره وروستې. کوټې ته لاړه. پلار، مور او ورور یې تلویزیون ته ناست ول. تر ویدېدو مخکې بیا کتابچه خلاصه کړه. ډویډ جونز لیکلي ول. د هوا په ګرمېدو سره بیرته سمڅې ته لاړو. د دم دعا بازار له سره تود شو. د بغدادي پیر د کراماتو آوازه تر کلا هم راوتلې وه. خلکو په 6 ورځو مزل کاوه، ستړې به یې ګاللې، ځانونه به یې تر پیره رسول. یو ورځ په لومړي ځل 4 افغان فوځیان راغلل. مشر یې تک سپین مخ او اوږده توره ږیره درلوده. سمڅې ته د راختو په وخت کې د ټوپک کنداغ له راوتلې تیږې سره ولګېد. تر ډېره د ټوپک کنداغ ته کتل، بیا یې سپینه ټوټه پرې تېره کړه. پورته راغی، ستړې مشي یې توده وه. ویې ویل چې ژمی یې د کرښې په یوه قرارګاه کې تېر کړ. ګردیز ته زما د لیدو په خاطر یې لاره راکاږه کړه. مشر اوږدې خبرې وکړې. د شوربازانو د حضرتانو په صفت نه مړېده. وروسته یې د امان الله خان خبرې راواخیستې. ښه زړه یې نه ترې درلود. ترکیې ته د زده کړو لپاره د افغان نجونو په لېږلو خواشینی و، خو ما امان الله خان پوه او مدبر انسان یاد کړ. د پاچا په دیندارۍ او هیواد پالنې مې ترې شک وویست. د پوځیانو له تلو وروسته قدم شاه را په غوږ شو. ویې ویل چې دې سړي په پیر او فقیر هسې هم باور درلود. له امان الله خانه د دې سړي د زړه د تورېدو لپاره ښه موقع وه، خو تا یې برعکس د پاچا صفت ورته وکړ. قدم شاه ته مې وویل چې دومره مساده کېږه، له دې سړي ویره پکار ده. قدم شاه په حیرانۍ راته کتل. ومې ویل په کرښه کې پرتې افغان پوځي قرارګاوې دومره امکانات نه لري چې د ژمي په ځاله کې دی دا سړی داسې پاک او تک سپین ترې راووځي. بله دا چې د دې مشر د ټوپک پر کنداغ خوا بده شوه. معنا بیت المال ته صادق دی او پر وطن یې زړه خوږېږي. نو وطن دوسته انسان یوازې وطن دوست امان الله خان غواړي. غلی شوم. ومې ویل دا سړی دستوري را لېږل شوی و، نور مو دلته هم پاتې کېدل خطرناکه دي. خو د قدم شاه زړه ته نه لوېده. ویې ویل چې زموږ په کار کې ډار نشته. 1 اونۍ وروسته له پېښوره یو کوچنی کارتان راغی. خلاص مو کړ. حیران شو. د امان الله خان او ملکې ثریا له لوڅو عکسونو ډک و. دا کارتن راوړونکي راته وویل چې دا عکسونه له لندنه راغلي دي. د پاچا او ملکې څېرې یې راخیستي، د نورو کسانو پر لوڅو بدنونو یې ایښي. بیا له همدې عکسه نور عکسونه اخیستل شوي دي. دا عکسونه په دومره مهارت جوړ شوي وو چې جعلکاري یې په اسانه نه ښکارېده. په لومړي ځل مو دا عکسونه یوازې شناختاو ته ورکول، بیا مو تر وردګو، غزني او زابله پورې ولېږل. خلکو به توبې ایستلې. اوس پاچا او ملکه د کوپر پر ژای بس کوپر ته ورلوېدلي ول. یو سهار یو بل جاسوس د چانسلر خط راوړ. سترګې مې رډې راوختې. چانسلر لیکلي و چې ځانونه راوباسئ.
لارنس یعنی پیر کرمشاه یې لاس ناد او شواهدو سره ونیو، اعدام یې کړ. په هماغه ساعت مو د جاسوسي وسایل او پاتې دوا په خلطه کې واچول. قدم شاه ته مې وویل چې په تیارې کې به له دې ځایه ځو، خو قدم شاه یوازې یوه بله شپه غوښته. ویې ویل چې نن بیګا د سرې غونډۍ خزانې ته ورشو، سبا ماخوستن به له دې ځایه پښې سپکې کړو. خو ما ونه منله، نور نو په افغانستان کې یوې ورځې پاتې کېدا هم خطر درلود. په تیارې کې د باندې راووتو، سپوږمۍ وه، په احتیاط لاندې لاړو، له سموارونو خرهاری، د ناروغانو زګیروی او د ماشوم زړه راوتله. آسونه مو تر قبضو ونیول، پلي ورسره تلو، پر ډبرو د آسونو د نالونو د لګېدا غږونه مو تر زړه تېرېدل. یو دم له ونو ګڼ کسان راووتل، په غر کې زوروره چیغه راوګرځېده: شور ونه خورئ! زړه مې پښو ته ولوېد. 12 پوځیانو منډه راواخیسته. سوچ مو ځانونه خوځول، تر لاسونو مو پړې تاو شول. لاس تړلي چینې ته راوستو، خلک له بلو څراغونو سره راووتل. خوبولې سترګې له حیرانۍ ډکې وې. سمڅې ته یې بوتلو، یو پوځي څراغ ولګاوه، بل پوځي خوله ځمکې ته کړه. له کړنګ سره یې لاوډسپیکرونه، سیمان، سپیرې، تارونه، دوا، رنګارنګ ګروپونه او داسې نور څیزونه راوباسل. یوه له ونې لوړ پوځي ورو وویل: ډویډ جونزه، 3 شپې مو په ونو کې درته تېرې کړې. د نورو جاسوسانو راتګ ته ماتلی و، خو تا د تښتې لپاره ډېره بیړه وکړه. غلی شو، دیوال ته ور وګرځېد، لاس یې پرې تېر کړ. ویې ویل: ډېر وخت دې نه دی پرېوتلی، ړنګ یې کړی. یو پوځي د دیوال سرتېري ته برچه ونیوله. تیږه په سختۍ راجلا شوه، خو نورو تیږو دومره زحمت نه غوښت، په اسانۍ لاندې راولوېدې. سمڅې ته ګڼ کسان راغلل، د ټولو سترګې رډې راختلې وې. یو رېږدېدلی زوړ غږ راغی: څه خبره ده؟ له ونې لوړ پوځي وویل: دا سړی پیر نه، انګریز دی، ګردیز ته یې بیایو. خلکو یو بل ته وکتل. بوډا چیغه کړه: سپینې پښتنې خو مو پرنګیانو ته ور ولېږلې، شرم نه لرئ؟ اوس مو د خدای په دوستانو پسې هم راخیستې ده. پوځي ټیټ شو، لاوډ سپیکر یې راپورته کړ. ویې ویل: دې سړي دوکه درکړې، هېڅ کرامت نه لري، دې ته لاوډ سپیکر وایي. لاندې ستاسو خبرې اورېدې، دلته به یې ستاسو نوم اخیست. سوچ انګریز دی، د پاچا د بدنامولو لپاره کار کوي. یو ډډ غوسناک غږ راغی: کفر مه وایه، په پاچا کې نو څه پاتې دي؟ خپلې ښځې سره لوس لغړ عکسونه اخیستي دي. بل سړي وویل: پاچا خو نه خدای مني نه پیغمبر، اوس پیریان هم نه دي ترې پاتې. پوځي خوله خبرو ته جوړوله چې بوډا وویل: نور خانه، د پیرګل لاسونه ور خلاص کا، که نو د اسمسه به راباندې راپرېوځي. یو قوي ځوان را مخکې شو، خو پوځي پر ټټر لاس ور کېښود. بوډا چیغه کړه: تا ګوله بړې سه خدای نوره، تاسو هم ځانونو ته نارینه وایاست؟ د پیرګل تړلي لاسونه مو څنګه لورېږي؟ څو کسان را مخکې شول، خو پوځیانو ټوپکې ورته نیولې وې. ځای پر ځای ودرېدل. په ونه لوړ پوځي چیغه کړه: ووځئ! خلک شاته شول، د اسمڅې په خوله کې ودرېدل. دیوال ړنګ شو، ګڼ پوځیان مخکې لاړل. تر یوه ځایه د څراغ رڼا ښکارېدله، بیا ورکه شوه. څو شېبې وروسته بېرته د سمڅې دیوالونه ژېړې رڼا ونیول. دقیقه وروسته یې د عبدالله وچ شوی جسد، اخبارونه، مجلې پر غولي کېښودل. په ونه لوړ پوځي مې تر مخ ودرېد. وره یې وویل: دا ځوان څوک و؟ غلی وم. یو دم یې پر ژامه سوک راکړ. ولوېدم، له خولې مې وینو داره وکړه. چیغې شوې، خلکو ډبرې ور واخیستې. یو پوځي اخ کړل، ولوېد. نورو هوایي ډزې وکړې. خلک ودرېدل. سمڅه د سوځېدلو باروتو بوی ونیوله. په ونه لوړ پوځي چیغه کړه: که څوک یو ګام را مخکې شو، خونې پر خپله غاړه. غلی شو. ویې ویل: استادګانو، له پیرګله پوښتنه وکئ چې دا مړی دلته څه کوي؟ بوډا په غوسه وویل: کفر مه وایه، له پیرګل به څنګه پوښتنه کوو؟ پیریانو به راوړی وي. دا پوځي ټنډه لا پسې تروه شوه. له دې ځایه ورک شئ. بوډا وویل:
پیرګوله دا خلک په سمه نه پوهیږي، ولې ماتله ړنده کوي راوغواړه، دا د کوپر زمان په شنه لمبه که. پوځي توپانچه راوویسته، ډز شو، د بوډا پښو ته نږدې نرۍ دوړه پورته شوه. شیبه وروسته یې لاس تړلي پر اسانو کېنولو، خو تر موږ مخکې څو کلیوالو د خپلو اسانو تشو ته پوندې ورکړې، په تیاره کې ورک شول. ټوله شپه مو مزل وکړ. سپېده چاوده یوې تنګې درې ته ورسېدو. چوپ په چوپتیا وه، یوازې د آسونو د پښو ټکه اورېدل کېده. کله کله به یوه مرغۍ هم چوڼېده. یو دم سغ شو، له ټک سره د مخې پوځي ولوېد. ډزې شوې، له ډبرو سرې سوکي بادېدل. پوځیانو مورچې ونیولې، آسونه وشڼېدل، د ټوپکو له خولې سرې غوړنچې راوتې. د آس تشو ته مې د بوټونو غبرګ تلي سیخ کړل. آس منډه واخیسته، شاته مې وکتل. قدم شغه راپسې و، یو دم مې ښۍ اوږه کې نرۍ سړیکه تېره شوه. آس ولوېد، پر لوی ډبرو ورغلم، سر مې پر تیږه ولګېد. پر ځان ونه پوهېدم. یو وخت مې سترګې رڼې کړې، په کنډواله کې وم. اوږې ته مې وکتل، تړل شوې وه. د قدم شاه غږ راغی، زړه دې مه خوره، ګولۍ وتلې ده. شاوخوا مې وکتل، د کنډوالې په ړنګو دیوالونو کې مول وهلي کسان ناست ول. حاجي پاینده خان راغی، خوشحاله و. له پیر سره د مرستې او 5 افغان پوځیانو د وژلو په خاطر یې ځان په جنت کې لیده. له پاینده خانه مې د نورو پوځیانو پوښتنه وکړه. ټنډه یې تروه شوه. د نورو پوځیانو تښتې له اضافه ثوابه ایستلی و. بیا یې په خواره خوله د سپینو ګلانو شیره وغوښته. خو ما ورته وویل چې د ړندکي پیري راوړې شیره مو له لاسه ووته. شیره په کڅوړه کې وه. د پاینده خان تندی وغوړېد. په لوړ غږ یې د خلطې د راوړلو امر وکړ. یو له ونې ټیټ سړي خلطه راوړه، خلاصه مې کړه. د جنسي قوې د ډېرېدو د ګولیو سلامت پاکټ مې ورته ونیو. پاینده خان په حیرانۍ راته وکتل. خو نور د دې خلکو غلطېدا په دې نه ارزېده چې خپل ماغزه وخورم. لنډ مې ورته وویل چې ړندکي پیري ترقي کړې، اوس له سپینې شیرې ګولۍ جوړوي. 2 شپې مې د حاجي پاینده خان د کور په کوټه کې تېرې کړې. هېڅوک نه و خبر، یوازې پاینده خان مې لیده. سهار وختي به یې له لندو ویښتو او تورې کړې ګیرې راڼه ساس کې څڅېدل. په درېیم ماخوستن یې 2 کسان راسره کړل. دې خلکو ته پټې لارې معلومې وې. د 3 ورځو مزل وروسته د ډیورند تر کرښې واوښتلو. غرمه مو د انګریزانو یوې قرارګاه ته ورسوله. ډاکټر مې د اوږې ټاپ وکوت. د خلطې دوا و، مکروبي کېدو ته نه و پرېښی. 1 اونۍ وروسته په پېښور کې د انګریزانو په نظامي روغتون کې وم. چانسلر له لاهوره زما پوښتنې ته راغی. کلکه غېږه یې راکړه. پر ټپ مې فشار راغی، خو چانسلر تر ډېره ټینګ نیولی وم. وروسته افغانستان ته د لېږلو جاسوسانو په باره کې راته وغږېد. ویې ویل چې برټانیې افغانستان ته 4,000 کسان لېږلي دي. دا جاسوسان دې هېواد ته په مختلفو څېرو کې تللي دي. څوک موچي وو، څوک نجار وو، څوک معلم، څوک تجار، څوک هم نظامي مشاور. خو تر ټولو په روحاني جامو کې لېږلو کسانو ښه نتیجه ورکړې وه. چانسلر وویل چې ان د وزیرانو په سویه زړونه یې هم له امان الله خانه تور کړي دي. بس خبره خلاصه ده. د امان الله خان پر پاچاهۍ مو تیل وپاشل، اوس یوازې ته ورلګېد. خلی غواړي. په میاشت کې مې د اوږې ټپ سره ورغی. بیا له ډېره وخته وروسته حمام ته ننوتلم. یوه لویشګیره مې نوره څه کوله، چاړو مې پرې تېره کړه. بیا تودو اوبو ته ودرېدم. د صابون سپین زاګ تورې خیرو ونیو. چانسلر 1 کال رخصتي راکړه. لندن ته لاړم. له ډېره وخته وروسته مې د هوساینې ساه واخیسته. خو رخصتي مې لا نه وه پوره شوې چې بېرته یې لاهور ته راوغوښتم. وار له واره مې قدم شاه ولید. دی د چانسلر د دفتر په دهلیز کې راته ماتله و. قدم شاه کلکه غېږه راکړه. یوه شیبه کېناستو. د سرې غونډۍ خزانه یې لا نه وه هېره کړې. وروسته مو چانسلر ولید. ټنډه یې هواره وه. چانسلر 1 کس راته ونیو. په عکس کې یو خیران له ونې ټیټ خو قوي ځوان ولاړ و. توره لونګه یې درلوده، ګرد پټکه یې تړلی و. چانسلر ته مې په حیرانۍ وکتل. دا چانسلر سترګې وځلېدې. په خوند یې وویل دا سړی به زموږ پاشلو تیلو ته د ورلګېد خلی وهي.
خبره واضحه نه وه. چانسلر باید نور معلومات هم را کړي وای. چانسلر وویل دا سړی حبیب الله خان نومیږي، خو د سقاو په زوی مشهور دی. څو کاله مخکې په پېښور کې د یو زرګر د پیسو سیف غلا شو. د سقاو زوی زرګرۍ ته نږدې چای خرڅاوه. د خلکو پر د شاک راغی ځکه دا دروند سیف له دې سړي پرته بل چا نشوای پورته کولای. خو د سقاو زوی وتښتېد. 2 کاله وروسته په پاړه چنار کې د غلا په تور ونیول شو. هغه وخت د پاړه چنار د قرارګاه مشر راته وویل چې دا ساده سړی د امان الله خان ډیر ضد دی، ګڼ غله پرې راټول دي. له دې سړي ډیر کار اخیستی شو. دا خبره مې خوښه شوه. د باندې 11 میاشت لا نه وه تېرې چې خوشې مو کړ. یو څه مو نور هم وپړساوه. په لاره کې د انګریز یو ملنګ ورته وویل چې ته به یوه ورځ د افغانستان پاچا شې. د سقاو زوی د کابل کلکان ته لاړه. غلاوې شروع کړې. کله کله به پر حکومتي کاروانونو هم برید کاوه. دې سړي په کم وخت کې ډېر ملګري پیدا کړل. خبره تر امان الله خانه ورسېده. د سقاو زوی په پوځ کې شامل کړ. خو دې سړي په هماغه لومړیو کې یو پوځي افسر وویشت. بیرته غره ته وتښتېده. پاچا یې پر سر انعام وټاکه. خو د سقاو د زوی سار دومره اسانه کار نه و چې ویې نیسي. په دې سړي پسې د شوربازانو حضرتان ولاړ ول. اوس یې ګڼ خلک طرفداري کوي. چانسلر غلی شو. ما ته یې وکتل. په سترګو کې یې ځلا پرته وه. ومې ویل ښه نو زما رخصتي لا نه وه پوره. لاهور ته دې د څه لپاره راوغوښتم؟ چانسلر را نږدې شو. ورې یې وویل یو ځل باید بیا ګیره پرېږدې. دا خبره ښه نه شوه. ومې ویل د بریتانیې په استخباراتو کې یوازې ډیوډ جونز نه دی، نور هم باید خطر ومني. یو بل ته ووایه. چانسلر یو ګام شاته شو. سترګې یې رډې راوختې. چیغه یې کړه نو ته د ملک امر نه منې؟ غلی وم. چانسلر پر څوکۍ کېناست. ورو یې وویل له تا مې دا تمه نه درلوده. سم وایې په استخباراتو کې ډېر خلک کار کوي، خو ډیوډ جونز یو دی. که مو بل ډیوډ جونز لرلی نو ته مو په رخصتۍ کې تر دې ځایه نه راغوښتې. پورته کوټې ته وختم. پر میز نوي او زاړه اخبارونه پراته ول. یو اخبار مې راپورته کړ. امان الله خان د اروپا له سفره بیرته راغلی و. د له څو اسیایي او اروپایي هیوادونو سره ګڼ نظامي، اقتصادي، تجارتي، فرهنګي تړونونه لاسلیک کړي ول. وروسته د اخیستل شویو وسلو او نورو قراردادیانو لیست راغلی و. امان الله خان په دې سفر کې له اروپایي هیوادونو 80,000 نوي ټوپکونه، 106 توپونه، 8 جنګي الوتکې، 15 زغروال موټر، په زرګونو نظامي خولۍ، پتکونه، 3,000 دوربینونه اخیستي ول. له اروپایي هیوادونو سره په افغانستان کې د قان، کاغذ، تار، ټوکر، جاکټ، جورابو، درملو، برقي او زراعتي وسایلو د جوړولو د فابریکو قراردادونه امضا کړي ول. فکر مې خټه شو. خو بل اخبار مې تندی ورین کړ. امان الله خان له اروپایي سفره له راتګ وروسته لویه جرګه راغوښتې وه. د جرګې غړو ته خپل تصمیمونه نیولي ول. د دې تصمیمونو مهم ټکي لیکل شوي وو. د مریدۍ له منځه وړل، د ښځو د چادري لرې کول، د بریتانیا و هند یو بند په مدرسه کې د افغانانو په زده کړه بندیز، له ملایانو څخه امتحان اخیستل، د تذکرو ویش، د عسکري جبري کېدل، بهر ته د زده کړې لپاره د ځوانانو لیږل، د وړو نجونو نکاح منع کول. دا هغه څه چې ملایانو نه غوښتل. تر ټولو ډېر مخالفت د شور بازار د حضرتانو مشر نور المشایخ فضل عمر مجددي کړی و. انګریزي اخبار مې ولوست. سلامت مخ یې د شینوارو پاڅون ته ځانګړی کړی و. تبلیغات تاودول. د امان الله خان پاچاهي یې نسکوره ګڼله. یوه میاشت له چانسلر او ځینو نورو انګریزانو سره پر پلانونو وغږېدم. د سفر لپاره هر څه تیار ول. بس یوازې ګیرې ته ماتله وم. ګیره که ګیره په پیسو اوږدېدلی نو چانس زما د ګیرې د اوږدېدو لپاره تر میلیونونو روپیو تېر و. پاتې سلامت میاشت منظم بیدم. خیرن ځان، اوږدو له خیرو ډکو نوکانو
او سپولو ویښتو مې پیري نوره هم تقویه کوله. وخت را ورسېد، شنې مرۍ مې غاړې ته واچولې او یو ځل بیا له قدم شاه سره سمڅې ته ورغلم. د یو کال ورکېدو بانه جوړه وه. بغدادي پیر خو یوازې د ملک زونډي لپاره نه و پیدا، په ټوله دنیا کې مریدان لرل. په یوه میاشت کې څو ځله له خانانو او ملکانو سره وغږېدم. نالیدلي خوبونه به مې ورته تېرول. د سقاو زوی مې د دوی د ټولو مشکلاتو حل ګاڼه. ویل به مې چې د همدې سړي پسې ودرېږئ. خوب مې لیدلی همدا مسلمان ځوان به مو له کوپره راوباسي. پاچا ته د خلکو زړونه هسې هم ډاکول، خو زما خبرو نور هم وپړسول. د پاچا پر ضد سلامت لښکر تیار و، خو ما د اوس لپاره 300 تکړه ځوانان ترې رابیل کړل او د کابل شمال ته مې مخه کړه. یوه اونۍ وروسته مې د سقاو زوی په یوه زړه کلا کې ولید. ساده سړی و، پیرین او حضرتانو یې له حده ډېر احترام درلود. له دې سړي سره د شپې تر ناوخته ناست وم. غیبي مرسته مې یادولې. ویل یې چې په پلاني ځای کې مې یو پیر ولید. را یاده یې کړه چې خوب مې لید. پر سپین آس سپورې توره دې په لاس کې وي، کافر امان الله خان منډې درنه وهي. لاړ شه، پلانی ځای وکینده، غیبي مرسته درته پرته ده. ځای مې وکینده، نوې ټوپکې او ډېرې پیسې ترې راووتې. د سقاو د زوی ټولې کیسې د پیریانو او غیبي مرستو په اړه وې. ځان یې سر له اوسه د افغانستان پاچا لیده. ګرم نه و، پیرانو ملنګانو ملایانو حضرتانو، په غلا تورنو حاکمانو، له وظیفو شړل شوي وزیرانو، ټولو د امان الله خان ورکېدل غوښتل. پټې او ښکاره جلسې نیول کېدې. د سقاو د زوی خبرې چلېدې. ان په پوځ کې هم ډېر هغه کسان خپل کړي ول چې پاچا په غلا او فساد ته نه پرېښودل. چا چې په کوه دامن کې د امان الله خان له نوم سره د غازي ټکی وتاړه، سر یې قلم کېده، کور ته یې ور لوېده. ښځې او لوڼې یې په خپلو منځو کې په قومندانانو ویشلې. د سقاو زوی ته ځینو شیخانو د خادم الدین رسول الله لقب ورکړی و. خلکو به د دې سړي غلاوې او ظلمونه په خپلو سترګو لیدل، خو سوڼې هم نشو کولای. خو د دې سړي پر وړاندې د تریو تندي هم د کوپر معنا اخیستل کېده. د تریو تندي پاتې کېدل یعنې مرګ. د اور لګیت وار را ورسېد. د سقاو د زوی په مشرۍ زرګونه کسان د کابل پر ښار ورغلل. 2 ورځې وروسته احوال را ورسېد چې امان الله خان د غزني خواته مخه کړې. د حسین سامي ویسته د انګریز پاشلو تیلو ور واخیستی و. یوه اونۍ وروسته کابل ښار ته ورغلم. له ښاره ساه ختلې وه. تورې وریځې د اسماعي تر غره راټیټې وې. دوکانونو ته کلپونه ورلوېدلي ول. په کوڅو کې مې یو بن اعدام لیده. په خټو کې تیت سرونه روان ول. ځای ځای به د دار په پایو پسې زړېدلي کسان زنګېدل. یو ځای مې چغې واورېدې. څو وسلوال په یوه سړي کې ختل. ویل چې دا کافر دی. د امان الله خان په وخت کې خپله لور کوپر ته د درس لپاره ورلېږلې وه. سړی یې همالته وویشت. ارګ ته ورغلم. چمن له لندو د سیو او کاغذونو ډک و. کړکۍ ماتې وې. په ونو کې قفسونه راځړېدل. بندي زرکان هم غلي پراته ول. د ارګ پر دفترونو را وګرځېده. میزونه، څوکۍ، المارۍ، غالۍ او داسې هېڅ هم نه و پاتې. پر دیوال غټې رسامې شوې نقاشۍ ته ودرېدم. د سپینو پټو سرونو په پرچوبه یو کومبل تېر شي خراب شوي ول. خو شنې اوبو غرونه او د غرونو په لمنو کې شنې ونې پر خپل ځای پاتې وې. د امان الله خان دفتر ته ورغلم. دیوالونه یې تک تور ول. د سوځېدلو کوچونو یوازې فلزي سپرینګونه پاتې ول. بیرته چمن ته ورغلم. یوه دوسیه مې راپورته کړه. د تجارت د وزارت د کلني راپوره ډکه وه. بل کاغذ مې راواخیست. په کابل کې د یو لوی پوهنتون د جوړېدو د قرارداد کاپي وه. 2-3 نورې په خټو لړلې دوسیې مې وکتې. د افغانستان په سولیو ښارونو کې د لویو ښارګوټو د جوړېدو له نقشو او اسنادو ډکې وې. په رڼا ورځ د برټانیې سفارت ته ورغلم. ویره مې نه درلوده. بې سرپوښه وطن و. چا به پوښتنه کوله چې بغدادي پیر د انګریزانو په سفارت کې څه کوي. سفیر مې ولید. خوشحاله و. سفیر وویل چې د سقاو د زوی په امر د برټانیې له سفارته پرته نور ټول سفارتونه تړل شوي دي. د سفارت ځینو مامورینو کیسې راته وکړې. د خلکو کورونه چور شوي وو.
نجونو او ځوانو ښځو ته لاس ورلوېدلی و. په سپینو هلکانو پسې کورونو ته وراوښتي ول. بانکونه، دولتي شتمنۍ، دوکانونه، فابریکې هېڅ هم نه و پاتې. څو ورځې وروسته احوال راغی چې خادم دین رسول الله خلکو ته خپل اصلاحي پروګرامونه تشریح کوي. ورغلم، په یوه لویه میداني کې ګڼ خلک راټول ول. مخکې لاړم، له علماو سره کېناستم. شیبه وروسته یو تور موټر او پر اسانو سپاره ګڼ کسان راغلل. حبیب الله یعنې د سقاو زوی د موټر له مخکینۍ سیټه راښکته شو. ګیره یې لنډه کړې وه، د اغوستې تورې دریشۍ پیسې ورپورته کړې وې. له علماو سره یې ستړې مشې توده وه. لومړی د شوربازانو حضرت وغږېد، د حبیب الله کارنامې یې یادې کړې. ویې ویل چې دا وطن همدې خادم دین رسول الله له کفره وژغوره. په پای کې نوي پاچا ته اوږده دعا وکړه. حبیب الله ودرېد، خپلې پخوانۍ کارنامې یې راواخیستې. ویې ویل چې امان الله خان بت پرستۍ او کفر د دې سبب شو چې د هغه پر ضد راپورته شي. یاد یې کړه چې په لومړیو کې 14,000 نغدي روپۍ او 19 ځوانان راسره ول. ورو ورو ډېر شول. بیا ملایکې مرستې ته راغلې. دا وطن مو له کفره وژغوره. نور به د بیت المال پیسې پر خپلو عسکرو او ملیانو لګوم چې عبادت وکړي. د نجونو مکتب به بند وي. هلکانو ته هم د مکتب کفري کتابونه، فیزیک، کیمیا، ریاضي او داسې نور ښه نه دي. له دینه یې باسي، بې دینه کوي یې. دوی باید مدرسو ته ولاړ شي. له دې وروسته د عدلي، تعلیم او تربیې، حفظ الصحې وزارتونو ته ضرورت نشته. عدل د ملایانو کار دی. ناروغي په دم تعویض ښه کیږي. د تعلیم او زده کړې لپاره مدرسې لرو. مالیات نه اخیستل کیږي. په دې وطن کې یوازې انګریزان سفارت درلودای شي، ځکه دوی له موږ سره په ګډه کافر پاچا راوپرځاوه. نور کفري هېوادونه د سفارت حق نه لري. ورځئ، خپل ساعت تیر کړئ، چرګانو مړه ځان وجنګوئ. په پای کې ځان د افغانستان امیر اعلان کړ. څو ورځې وروسته بیا ارګ ته ورغلم. د سقاو زوی په جګو پښو پر څوکۍ ناست و. مخې ته یې جنګي چرګان تړلي وو. دی په ټکی نه پوهېده. د خلکو عریضې به یې شفاهي اورېدې. بیا د هغو بندیانو وار شو چې د امان الله خان په دوره کې یې لوړې څوکۍ درلودې. لومړی یو ډنګر سړی راوست. دا سړی په تیر حکومت کې د موزیم رئیس و. د سقاو زوی د موزیم په معنا نه پوهېده. یو بل ورته وویل چې دې سړي زاړه بوتان ساتل. د سقاو زوی سترګې پټې کړې، چیغه یې کړه چې د بت پرستانو دید ناروا دی، مه یې ځنډوئ. همدا نن نثار په لاهوري دروازه کې راوځړوئ. بل لاس تړلي بندي راوویست. دا سړی د امان الله خان د مالیې وزیر میر هاشم خان و. د سقاو زوی وویل دا کافر مو ولې تر اوسه ژوندی پریښی؟ هاشم خان وویل سم مسلمان یم. د سقاو زوی چیغه کړه دې وطن ته د کفر راوست. بودیجه تا جوړه کړې وه؟ وزیر وویل هو، خو بودیجه د حسابدارۍ یو پخوانی سیسټم دی. په کورونو، دکانونو کې هم بودیجې لرو. بودیجه یوازې یو نوم نه دی. د سقاو زوی چیغه کړه چلم راوړئ. وزیر ته یې وکتل، ویې ویل ورک شه. په 2 ساعتونو کې 80 کسان محاکمه شول. ځینې زندان ته ولېږل، نورو ته یې د مر حکم ورکړ. د کابل پر سرور دروازو باندې سرونه راځړېدل. دا سرونه د نورو لپاره عبرت ول. نور مې په کابل کې پاتې کېده، ګټه نه درلوده. څه چې برټانیې غوښتل ترلاسه یې کړل. پېښور ته له تګه یو ورځ مخکې یو ځل بیا ارګ ته ورغلم. زینتي بوټي، ګلان، چمن له بیخه ایستل کېدل. د سقاو زوی امر کړی چې دا بې ګټې شیان له ریښو راوباسي. پر ځای یې ترکاري وکرئ. بیا په ښار کې وګرځېدم. د پخوا غوندې نظافت نه و. ډېر کسان په لارو کوڅو کې رفع حاجت ته کېناستل. ډېرو دکانونو ته کلپونه ورلوېدلي ول. لارې کوڅې له شنو چادریو ډکې وې. ښځو، ماشومانو او ځوانو نجونو سوال ټولاوه. مخکې لاړم. د حبیبې د لیسې ټولې شیشې ماتې وې. په لویه میداني کې غواوې ګرځېدې. سوزان کتابچه کې خوده، ګروپ یې مړ کړ.